دوستانو سلام، زه نظیر دانش یم د پښتو ژبې او ادب څانګې څخه فارغ شوی یم او اوس په بیلابیلو برخو کې د پښتو ژبې په تدریس باندې بوخت یم. دوستانو تاسو به په دغه کورس کې د پښتو ژبې اړوند هغه مسایل زده کوئ کوم چې ډیر اړین دي. دغه کورس د هغه چا لپاره دی کوم چې غواړي پښتو ژبه په اسانه ډول باندې زده کړي. څنګه پښتو ژبه په اسانه باندې زده کیږي؟ په دې کورس کې تاسو ته د پښتو ژبې د تورو څخه د هغې اړوند هغه مسایل چې تر جملې پورې په دې ژبه کې کارول کیږي تاسو کولی شئ په اسانه باندې زده کړئ. د مثال په ډول تاسو د پښتو ژبې الفبا توري، د پښتو ژبې کومکي توري، هغه توري چې له پښتو، له فارسي او عربي ژبې څخه په مستعار ډول په پښتو ژبه کې کاریږي هغه زده کړئ. د پښتو ژبې کومکي توري زده کړئ او همدغه ډول کلمې وپیژنئ، د کلمې قسمونه وپیژنئ، نومونه وپیژنئ، فعلونه وپیژنئ او همدغه ډول هغه مسایل چې د ژبې په زده کړه کې په کار راځي هغه ټول تاسو زده کړئ. دوستانو تاسو ته زما پیغام دا دی چې تاسو دغه کورس له نور دوستانو سره هم شریک کړئ. هغه څوک چې غواړي پښتو ژبه زده کړي دغه کورس ورته دغه کورس ته د رابللو لارښوونه ورته وکړئ تر څو پورې هغوی وکولی شي د پښتو ژبې د زده کړې هغه کومې ستونزې چې لري له منځه یوسي او پښتو ژبه په اسانه باندې زده کړي. خوشحاله اوسئ.